محترم نن سبا هر یو سړی او هر ښځه دا خواهش لري چې موږ د یو بل په نظر کې اوچت شو او د یو بل سره مینه او محبت پیدا شي. ځکه نن سبا داسې دور دی چې ښځه د خاوند سره اختلاف او خاوند د ښځې سره اختلافات. نن سبا دا مسئلې انتهایی زیاتې دي. نو که غواړئ چې زموږ د ښځې سره مینه سیوا شي، د ښځې زموږ سره مینه سیوا شي، نو د څلورو آدابو لحاظ وساتئ. یقینا که د دې څلورو آدابو لحاظ وساتو نو زندگی به ډیره په بهترین او په احسن طریقې سره تیر شي. اول نمبر ادب دا دی چې کله ښځه د خاوند سره خبرې کوي نو هغه ته بهترین نوم اخلي، ځکه په دې باندې خاوند خوشحالیږي او په خپله ژبه کې داسې خوږوالی پیدا کړي چې خاوند د نورو خبرو خواهش هم وساتي زړه کې، او په دغه خبرو باندې د خاوند زړه باغ شي او خاوند تا سره هر وخت د خبرو کولو خواهش لري. دویم نمبر د خبرو لپاره مناسب وخت وباسه. په داسې وخت کې د خاوند سره هرګز خبرې مه کوه چې کوم وخت هغه اوده کېدل غواړي یا هغه په سکار کې مصروفه وي، ځکه په داسې وخت کې به ستا خبرې په هغه باندې ډېرې بدې لګي خو په زړه باندې به هغه تا ته اظهار نه شي کولی، نو د دې وجې نه بیا نفرت پیدا شي. دریم نمبر چې کله خاوند د ښځې سره یا ښځه د خاوند سره خبرې کول غواړي نو په داسې موضوع باندې خبرې کول پکار دی چې په هغې موضوع باندې خاوند ته دلچسپي وي یا ښځه په هغه موضوع باندې خوشحالیږي. داسې نه چې یو بل ته داسې په زړه خبرې شروع کوي چې د یو بل زړونه په هغې باندې تنګ شي او په زړه کې دا آرزو وکړي چې یا الله دا قصه به کله ختمیږي. او چې کله خبرې کوئ نو بیا په یو نظریه باندې خبرې کوئ، هسې نه چې د خاوند نظریه بدل وي او د ښځې نظریه بدل وي، نو بیا په دې کې هم اختلافات پیدا کیږي. نو چې کله خبرې کوئ په یو موضوع باندې. څلورم نمبر چې کله خاوند غصه وي یا ښځه غصه وي نو د یو بل سره په دغه وخت کې ټوکې مه کوئ، بلکې یو بل له تسلي ورکوئ او یا خاموشي اختیار کړئ. داسې نه چې قصه نوره زیاته شي او جګړه جوړه شي. نو د موقع محل مطابق خبرې پکار دي، د موقع نه سوا خبرې بیا نه دي کول پکار. یقینا دا څلور آداب دي، که چېرته ښځه او خاوند د دې څلورو آدابو لحاظ وساتو نو یقینا زندگی به ډېره د مینې محبت شي.